عبدالله له طالبانو سره د دښمنۍ لپاره څه خبرداری ورکړی دی. سلامونه درنو لیدونکو، ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله وایي په هیواد کې د شته اختلافاتو حل لاره جنګ او تاوتریخوالی نه بلکې خبرې اترې دي. د ملي روغې جوړې عالي شورا څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې په هیواد کې د اختلافونو د حل لاره جنګ او تاوتریخوالی نه بلکې خبرې اترې دي او له همدې امله غواړي له طالبانو سره د دښمنۍ فصل پای ته ورسوي. نوموړي نن په کابل کې د شهید ونۍ د درناوي مراسمو ته په خپله وینا کې ویلي دي چې ښایي طالبانو سره د نظر اختلاف ولري او کېدای شي دا اختلافات ډېر حساس پړاو ته ورسیږي. ښاغلي عبدالله زیاته کړه دا اختلافات په دې معنا نه دي چې دوی یو بل سره دښمني لري، که څه هم هغه د کوم چا یا کومې ډلې نوم نه دی ذکر کړی، خو وایي د افغانستان دښمنان هغه څوک دي چې د دې هیواد په عزت او وحدت پسې یې راخیستې ده او د بربادۍ خواته یې بیایي. د ملي روغې جوړې مشر یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د نظرونو د اختلاف یوازینۍ حل لاره مذاکرات کیدی شي او باید د دغو اختلافاتو لپاره په ګډه هڅه وشي. خبرپاڼه د عبدالله له قوله لیکي چې باید په هیواد کې سوله تامین او 40 کلنه جګړه پای ته ورسیږي تر څو د نظر اختلافات یو ځل بیا جګړو او وینو تویېدنې ته ونه رسیږي. عبدالله د خپلو خبرو په دوام کې ویلي که بیا هم پر افغانانو جنګ ته حملېږي نو یوازینۍ چاره چې افغانان یې باید ترسره کړي په خپلو کې یووالی دی تر څو په ګډه د افغان ملت له دښمنانو سره مبارزه وکړي. له تاسو مننه چې ویډیو م تر اخره ولیدله. که زموږ یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب یې کړئ تر څو زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ. که د ډاکټر عبدالله او طالبانو په اړه نظر لرئ زموږ سره یې کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.